امام ترمذي امام ابو داود یو روایت راوړی ډېر ناشنا یو کس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ووی یا رسول الله عوراتنا زمونږ عورتونه د چا مخکې ښکاره کولی شو د چا نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته احفظ عورتک د خپل عورت خیال ساتئ دا به نه ښکاره کوئ چاته الا من زوجتک سوای ستا کور والا او ما ملکت یمینک یا وینځه ایو کس پکې راپاڅېد یا رسول الله الرجل یکون مع الرجل یو سړی د یو سړي په مخ کې بیا به یې نه ښکاره کوې زنانه به د زنانه په مخ کې عورت نه ښکاره کوي نو دې صحابي به یې تپوس وکړو ډېر ناشنا او دقه زموږ دلیل دی استدلال دې ځای نه ما کوو دې خبرې وی ما ورته چې یا رسول الله والرجل یکون خالیا یا رسول الله که یو سړی اوس یوازې کور کې یوازې دی کمره کې ورسره څوک نشتي او دی عورت ښکاره کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ډېر ناشنا جواب ورکړو وی فالله احق ان یستحیا منه د الله نه دې حیا وکړي که نه صحیح ده څوک ونشته خو د الله نه خو حیا پکار ده که الله ته ته نه ګورې الله یو انسان ته ګوري او دی لغړ ناست دی یو خو سړي ضرورت دی ضرورت خو موږ وایو ضرورت خو صحیح ده خو یو سړی دومره بې حیا دی بې ضرورته لغړ ګرځي نو الله ته ته نه ګوري د الله نه حیا نه ده پکار انسانان خو دې ته وایي رښتي نو د انسانانو غرب خو شتي که نه د هغه نه حیا پکار